Al Doha Islamic Sound System. Rabita number 0300 5949 296. وینا غوخه می ارزانه د قتلېګم وینا غوخه می ارزانه د قتلېګم زمولایم زکمرما او زورېګم په منبر جمعات حق خبر وایم په منبر جمعات حق خبر وایم په دې جرم له حد زرسېګم وینا غوخه می ارزانه د قتلېګم زمولایم زکمرما او زورېګم زمائنتی قابل قدر واجب الاحترام د مدرسه امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ محتمم حضرت مولانا عبداللہ صاحب دامت برکاتهم عالیہ اور دی سرسرہ قاری احسان صاحب دامت برکاتهم عالیہ اور نور سمرہ شیوخ قراء حفاظ لری او نږدې د ملمن رغلی زستاسو خدمت کې د اسلام توفا وړاندې کوم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ دی وخت کې ما سره کم وخت غا 5:36 اور 17 منٹ ما ته خی چې مخام ټیم به داخليږي خو مونږه احتیاطاً چې اذان کیږي نو مونږ به دا وایو چې 20 منٹ ما سره وخت دی ان شاء الله تاسو پته ده چې دا مجلس منعقد شوی دی دلته به د حافظانو او بعضو مشومانو په ناظری باندې قران ختم کړي د غي دستربندي وکيږي ان شاء الله ما نمخ کې عاقب سلطان صاحب دامت برکاتهم اغه نظم ویلو خو تاسو څه جواب ورنکو او که تاسو د سه غلی ناسو نه زبان د سه بجو خبري به حکم او زمانہ کوشش په دې خبري کو چې دا سفر خپل کې 20 منٹ سفر دی ما دا هم کولی شو چې د صوفي کې ناسوي خو ځوانیم ځوانانو سره مینا کوم خپل مې انقلابي جذبه ده غواړم چې خلکو کې انقلابي جذبه پیدا شي زبستاسو مخې ته 20 منٹ کې مختصر موقف اقدام ان شاء الله اور بیا به درنه مطالبه کوم ستاد مال ستاد جان ستاد خاندان ستا قبيله دا به اټول ان شاء الله دین نه قربانولو ته تیریګم ان شاء الله ستاسو کمل ګورو مخې ته کورسه خلیدي تاسو مخې ته راشي لګ مجمع جوړ کو جزاکم الله چې کم زه خلیوی دار اڑک کې ورسته کمی کورسه خلیدي غدا سه خلیوی ملګری برازیل ته بکینی دا مخې دا کورسه ډکې ان شاء الله زب دا هم ګورم چې تاسو ویخي او کنه زب نارا لګوم ناره تکبیر تاسو رت الله اکبر سره جواب راکې ناره تکبیر دا आवाज کا زویم چې پېښور زموږه کم صوبایي پارلیمنت دغه ته دا आवाज ورسی نرسی سو کوئی چی رسی نعرہ تکبیر اور انشاءاللہ آغا وقت رتنوں کے دے چې زبستاسو دا आवाज انشاءاللہ صرف پاکستان په اسلام آباد نه پاکستان قومی اسمبلی پارلیمنٹ ته انشاءاللہ زستاسو आवाज به ډنمارک کینیډا یورپ لندن اور امریکا ته رسول غواړم تاسو پته ده سورې مخ کې د امیر د یورپی ممالکو کې د قران ګستاخی وشو او ډنمارک کې سره عام قران سوځولې دي نن به زستاسو دا جذبه انشاءاللہ په دې میډیا وساتت سره د باطل او ته د کفار او ته د يهودو نصارا او ته هم چې تاسو قران سوځوي الحمدلله دا زما سینې کې پروت دی دا د زما د ویني هرې قطرې کې پروت دی دا د زما د ژوندۍ هرې ساه کې پروت دی ان شاء الله ثم ان شاء الله هغه ورځ لري نه ده چې زبستانه د قران د خپل قران د ګستاخی ته پوس کوم اور هغه ورځ لري نه ده ان شاء الله چې ستاده سر بد تن جداوي ان شاء الله جدا کو کنه به جدا کوم ان شاء الله تاسو پکو کنه به کوم ان شاء الله زب وایم ختم نبوت تاسو به زنده‌باد تاسو د आवाज لندن ته د کډیانانو مراکزو ته رسول غواړم ختم نبوت عظمت قرآن عظمت قرآن عظمت صحابہ وقت کلت وجنه ز خپل موقف تاسو مخې ته اقدامه زه چې ساخله ماته یو ملګری په کار دی چې غناره لګي څوک شته د مجمع کې مرد مجاهد ان شاء الله ولګو یو دوناري د ملګری جواب درکې جزاکم زه چې سا اخلم ته بناره لګي ټیک ده کنه ان شاء الله
محترم سامعین زه 20 منټه خبره کوم د دوران کې موبایل وچتولو اجازه نشته صرف میډیا ملګرو ته یا کم ملګری ریکارډینګ کول غواړي تاسو ته اجازه ته زما د پیغام به باطلو ته رسي دیو جن تاسو صرف د ریکارډینګ اجازه ته موبایل وچتول میسج یا واتس اپ باندې جواب ورکول اجازه په ان شاء الله چاته نوي ولی چې زه صرف ستانه 17 منټه خلم او ما 120 کیلومتر سفر کړي محترم سامعین زما استاد عقیده ده چې دا قران پاک د الله طرف نه نازل شوی کتاب دی دا ما عقیده ده چې پاک پیغمبر باندې نازل شوی دی ما چې کله تاریخ کتابونه وکتلو تاریخ اوراق مو وکتلو ما هغه دور کتلې دي چې کله پاک پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم دنیا ته تشریف نه وروړي پاک پیغمبر نه مخکې د ظلم تیارې وي پاک پیغمبر راغلو رڼا راغله پاک پیغمبر نو جهل وو کله پاک پیغمبر راغلو علم رڼا راغله کله پاک پیغمبر نو ظلم او جبریت تیارې وي پاک پیغمبر راغلو انصافي ځان سره راوړو مو کتلو پاک پیغمبر نو بے حیا وا پاک پیغمبر راغلو حیا راغله پاک پیغمبر چې کله نو راغله دنیا کې ظلم وو پاک پیغمبر انصاف کېم کو کله پاک پیغمبر نو راغله چا حقوق الله حقوق العباد نه پیژندلو پاک پیغمبر رالو خلکو حقوق الله حقوق العباد پیژندلو کله پاک پیغمبر نو راغله شرک تیارې وي پاک پیغمبر رالو توحید رڼا راغله کله پاک پیغمبر نو راغله چا رسالت نه منلو پاک پیغمبر رالو خلکو رسالت ومنلو پاک پیغمبر نو راغله خلکو نبوت نه منلو پاک پیغمبر رالو خلکو نبوت ومنلو پاک پیغمبر نو ختم نبوت منکرین موجود دو پاک پیغمبر رالو ختم نبوت منلو ولا خلق پیدا شو پاک پیغمبر کله دنیا ته نو راغله خلکو به قتل او غارت کولو پاک پیغمبر رالو قتل او غارت ته لگام ورکو پاک پیغمبر نو راغله بدامنی وا پاک پیغمبر رالو امن راغلو پاک پیغمبر نو نفرت وو پاک پیغمبر راغلو محبت راغلو پاک پیغمبر نو شر وو پاک پیغمبر رالو خیر راغلو پاک پیغمبر نو نفرت وو پاک پیغمبر رالو محبت راغلو پاک پیغمبر نو دشمنی وا پاک پیغمبر چې راغلو محبتونه راغلو بیا ماته د دوی حق اصل دی پاک پیغمبر دنیا ته نو راغله ظلم د حد ته رسیدلو چې خلکو بخپل ژوندۍ لونه دفن کوله قران کې الله پاک سورۃ تکویر کې اعلان کوي وایذل موعوده سئلت بأي ذنب قتلت کم خلکو خپل لونه دفن کړی دي قیامت ورځ به د قبر نه روچتی شي خپل پلان نه به تاسو کوي خپل ترنه به تاسو کوي ماما نه به تاسو کوي زما جرم سو زه د کم جرم کې قتل کړی یم زه د کم جرم کې دفن کړی یم ما سونلې دارمی ته وکتلو یو روایت نقل شوی دی یو صحابي فرمایي ما چې کله ایمان نه وروړې ما یو واقعیا کړی و ما په خپل سترګو یو حالت کتلو ما د خپل لاس یو ګناه کړی و پاک پیغمبر مجلس ترالو ایمان کې کله داخل شوی دی پاک پیغمبر خدمت کې حاضر شو یا رسول الله کستا اجازه وي زه به د خپل د جهالت زماني و واقعیا بیان کم پاک پیغمبر ورته وی وایا سو ګناه د کړی دا هغه صحابي ورته وی یا رسول الله زه اسلام کې نه وم داخل خلکو بخپل لونه ژوندۍ دفن کولې زه تجارت ته روان شوم سفر باندې وم ما خپل کور ولته پیسې پرې خودلې غي په خېټه باندې حملو ما ته یک بچي پیدا شي به ځان سره وساته کما شومه پیدا شو زما درتلونه مخکې غا دفن کا هغه صحابي فرمایي زه سفر باندې لاړم 5-6 سال بعد چې کله واپس کور ته رالم ګورم زما کور کې یو مشومه ده هغه زما کور ته ورځي راشي زما خوند سره مینه کوي شپې زما خوند سره هغه صحابي سره ود کېږي کله چې دې صحابي غي سره ډیره زیاته مینه پیدا شو یو ورځ کور ولا ورته وای ای زما خوندا تا ته اوسه پرې ما دا خبره نه وکړي خو چې دا کومه مشومه زمون کور ته راځي دا ستا لور ده کمې سره ته مینه کوي دا ستا لور ده ما ته نه پټې ستلی و ما چې ته به قتل کې خو چې کله ستا سره مینه پیدا شو نن درته دا خیمه دا ستا بچی ده دا د ستا د نطفې نه پیدا شوی ده بیا چې کله غي پلار ته پټه ولګي ده هغه صحابي فرمایي ما د دې خبرې سوچ شروع کو چې دې لور نه به ځان څنګه خلاصوم یو ورځ مې کور ولته دا وای چې نن په فلانکیزه کې یو میلا کیږي الته کې خلکو خوشالي منوي زه دا غواړم زما لور ما سره لاړ شي هغه کور ولې لګیا شو دې مشومې ته غسل ورکو دې ته صفا کپڑے واچولې د دې سترګو کې رنجو ولګولو دې په بدن باندې عطر ولګولو کپړو باندې خوشبو ولګیدا سر کې تیل ولګیدو صفا کپڑے ورته واچولې دې سر دې صحابي وای ما خپل مشومه ځان سره روانه کا یو ورځ مخکې ما کو دانه ول بلچال ته وړي وای دا مشومه ما چې کله د شهر نه بار کا دا مشومه ما ته وای اے ابا کومګه هغه ملي ته تلل غړو دا لار تری دا ته په دبل لار باندې ولې روان دي وای ما دې لور ته ویلو چې دا لار رنده دا لار وګدا دا زه غواړم چې په لنډه لار باندې لاړ شو وای زه ما سفر کولو د شو بیبان ته ورسیدم دا لور ما ته وای ابا دې د شو بیبان کې سکه ما ته چې نه دلته ما سکار دی وای غنه پس لګیا شوم ما د کو داله چلولا ما په تندي باندې خلا راغله دا مشوره برا پاسي دا زما د تندي نه به خله صفا کې زما په مخ په ګرده وغورځیدا زه چې دماته کې رسم ما نه به ګرده لريګه ما به کو داله وچلولا په ما کپړو به ګرده ولګیدا زه چې ونه لاندې کې نسته دی به ما نه ګرده لريګه
زما د مخ د خولې بې صفا کې وایي کله کنده برابره شوه دې ماشومې ته مه ووایي چې لږه راشه د کنده وګوره ماشومه ما نه تا تپوس کوي ای ابا دې دشو بیابان کې د کندې څه ضرورت دی زور ته یم د لار ده دلته به خلک په لار ځي دلته زه یو کویه وباسم خلک به اوبه څښي وایي کله کنده جوړه شوه دا ماشومه ورته مه وغورځوله زه بمبره نه خاورې اچوم دا ماشومه ما ته اواز کوي ای ابا زما جرم څه دی ای ابا زما تا سره کور کې د پاتې کېدو حق نشته ای ابا یو ځل به کور ته بوځه مور به ښکل کې بیا به راوله دا صحابي وایي ما هغه وخته پورې خاورې اچولې د دې ماشومې اواز بند شو ما د دې اواز د دې اورېدلی پاک پیغمبر مخ رنګ بدل شو ورته ای ظالمه دومره ظلم څوک کوي مجلس نه پاڅولو جبرائیل د اسمان نه راغلو پاک پیغمبر ته وایي په الله رب العزت فرمایي کوم سړی څومره ګناهونه وکړي دا چې کله وایي لا اله الا الله دا ټول ګناهونه معاف شي نن د دې ګناهونو مغفرت شوی دی زما مسلمانانو ورونو زما د خبرې مقصود دا دی پاک پیغمبر راغلو د لور حقي بیان کو پاک پیغمبر راغلو د مور حقي بیان کو پاک پیغمبر راغلو ښځې حقي بیان کو پاک پیغمبر راغلو د لور حقي بیان کو پاک پیغمبر فرمایي کم سړي درې لوڼې پیدا شي دغې بهترین تربیت وکړو د هغې ته ښه تعلیم ورکړو دا که چېرې وفات شي دا دروغ لوڼو وجې نه به جنت ته ځي یو صحابي تپوس وکړو یا رسول الله که چېرې یو سړی دوه لوڼو تربیت وکړي هغې څه حکم دی پاک پیغمبر فرمایي دا دې باندې جنت واجب دی یو بل صحابي پاسېدو ورنه تپوس کوي یا رسول الله کم سړي یو لور وي هغې تربیت وکړي د هغې څه حکم دی پاک پیغمبر ته جواب کې وفرمایلو دا به جنت ته ځي پاک پیغمبر فرمایي که ماشومه بچپن کې وفات شي پلار شفاعت پکوي مور شفاعت پکوي پیغمبر وفرمایلو کله ماشومه وفات شي دا به جنت دروازې کې ولاړوي الله به ورته جنت ته دنه شه دا به ورته یا الله هغه وخته پورې نه دننه کېږم څومره پورې ما مور پلار د جنت ته نه وي داخل کړي مور پلار به لاس نه ونیسي جنت ته به داخل کړي پاک پیغمبر وفرمایلو که ماشومه د مور ګېډې کې وفات شي دا دنیا نه لاړه شي زه ګورم قیامت ورځې مور پلار یې د لاس نه نیولي دي جنت ته راکړي زما مسلمانانو نن زه معاشره کې ګورم زما لور سره ظلم کېږي مور سره ظلم کېږي خور سره ظلم کېږي زه میراث کې حق نه ورکوم نکاح نه پس تپوس نه کوم جایداد کې حصه نه ورکوم پراپرټي کې حساب نه ورکوم کله چې پلار وفات شي خور ته دا ووایم حج در باندې کوم عمره کوم خبره ختمه ده ما د الله سات باندې قسم وي دې باندې خبره نه ختمېږي ما د خور دپاره جهاد کړی ما د مور د حقوقو دپاره جهاد کړی ما د لور د حقوقو دپاره جهاد کړی نن په میدان کې موجود یم د خور د حقوقو دفاع وکوم د مور د حقوقو دفاع وکوم د لور د حقوقو دفاع وکوم چا ظلم کړی دی هغې ته هم دا وایم خپل آخرت ما بربادوه خپل ژوند باندې هغې ته خپل حق حواله کړه میراث کې حق ورکړه جایداد کې حق ورکړه پراپرټي کې حق ورکړه پاک پیغمبر ما ته دا تعلیمات راکړي دي پاک پیغمبر صحابه کرامو کې دا مینه د لور او د مور او د خور پیدا کړه بیا تاسو نږدې وخت کې وکتلو یو کال تاسو شاته لاړ شئ میاوالي کې یو ظالم کله لور پیدا شوه لور په سینې باندې پنځه ګولۍ چلوي صرف دې دپاره چې ما زوی ولې نه پیدا کېږي د لور ولې پیدا شوې ده ما دا سوچ کولو ما یو قلم وکتلو چې دا ماشومه کله وفات شوه دا به ادم ته تللی وي ادم علیه السلام ته به ویلي وي ای ادم ته زما پلار یې حوا علیه السلام ته به ویلي ته زما مور یې ستا بچي ما سره دا ظلم کړی دی دا ماشومه به پاک پیغمبر ته تللی وي پاک پیغمبر ته به ویلي وي یا رسول الله ستا امتي ما سره دا ظلم کړی دی زما په وړې سینې باندې پنځه ګولۍ هار پار کړي دي دا ماشومه به ام المؤمنین حضرت عایشه ته تللی وي ورته به ای زما مورې ستا بچي زما په سینې باندې ګولۍ هار پار کې تاسو نږدې وخت کې مردان په ځمکه باندې وکتلو ملایکې ماشومې سره جبري ظلم وشو بیا قتل کړی شوه تا د خنګو په ځمکې باندې وکتلو مدیحې سره ظلم وشو بیا قتل کړی شوه تا د قصور په ځمکې باندې وکتلو کائنات سره ظلم وکړی شو هغې نه بس قتل کړی شوه زما مسلمانانو پاک پیغمبر کوم قرآن ما ته راوړی دی هغې کې د خور حق بیان کړی دی د لور حق بیان کړی دی د مور حق بیان کړی دی بیا ما تا ته پکار دا تعلیمات زده کول پکار دي دې باندې عمل کول پکار دي هر مسلمان د دې مجلس کې د خبرې عزم وکړي انشاءالله زه به قرآن باندې ځان پویوم قرآن تلاوت وکوم او قرآن مانه کم حقوقو مطالبه کوي هغه هر حق پور کوم اور قرآن باندې به امیر جوړېږم انشاءالله جوړېږو که نه به جوړېږو انشاءالله محترم سامعین
نن دې ماشومانو سینې کې قرآن محفوظ کړی دی دا قرآن ما ته څنګه راغلی دی تاریخ نه صرف یو واقعه درته بیانوم بیا مخکې زما چې کم مقصد تاسو مخې ته کېښودل غواړم هغه ایږدمه پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دور کې یو صحابي داسې و چې د هغې کور والا وفات شوه یو ورکوټی ماشوم و پاک پیغمبر مسجد نبوي کې شپې اعلان وکړو چې مونږ فلانکي غزوې ته جهاد ته روان یو څوک شته ما سره جهاد ته لاړ شي دا صحابي فرمایي چې زما دا ورکوټی ماشوم دا چونکې موري وفات شوی وه زه چې شپې وده کېدې د ماشوم خپله لمن زما لمنې پورې وتړله چې داسې نه مور خو مشته نه که چېرې د پلار مو جهاد ته لاړو دا هم شهید شو مور مو نشته پلار مو نه وي زه به یتیم اور یسیر پاتې شم زه به بې اسرې پاتې شم پاک پیغمبر مسجد نبوي کې د جهاد اعلان کوي دا صحابي د خپل بچي لمنې نه خپله لمن کولاو کړي جهاد ته روان شي هفتې دوه هفتو بعد دا لشکر چې کله دوباره مکې مدینې ته داخلېږي دا صحابي په یو وټۍ باندې ولاړ دی یو قافله یو جماعت رالو هغې نه یې تپوس وکړو این ابي زما پلار مس وکړو هغې ورته باد والا کسانو نه تپوس وکړه بل جماعت راشي هغې نه تپوس وکړي این ابي زما پلار مس وکړو هغې ورته باد جماعت کې تپوس وکړه دریم جماعت کې پاک پیغمبر موجود دی دا مشهوم رمنډه کی پاک پیغمبر نه تپوس کی یا رسول الله این ابي زما ول پلار څه شو پاک پیغمبر چې دا مشهوم وګوري برداشت نه بار شي پاک پیغمبر داسې چهره مبارکه راتاو کی دا مشهوم دلته راشي تپوسونه کی یا رسول الله این ابي زما پلار د څوک پاک پیغمبر داسې مختاو کی دا مشهوم دلته راشي تپوس کوي یا رسول الله این ابي پاک پیغمبر کینی هغه مشهوم سینې سره ورګي سترګې یې اوښکې روانې شي ورته یې بچیه ته دا نه غواړې پاک پیغمبر ستا پلار جوړ شي ام المؤمنین حضرت عایشه ستا مور جوړه شي ستا ولې صاحب جهاد کې شهید شوی ته د دې نه ریدې زه یتیم نشم نن ته یتیم یې ته دې نه ریدې چې زه بې اسرې نشم نن ته بې اسرې خو پاک پیغمبر موجود دی ستا تربیت په پاک پیغمبر کوي نن زما کور کې قرآن محفوظ دی دې بچو سینې کې محفوظ دی مشرانو سینې کې محفوظ دی زما دې شیوخو سینې کې محفوظ دی دې تفسیر کوي دې معنا کوي دې ترجمه کوي دې حفاظت کوي دې وروسته هغه یتیمانو وینه پرته ده هغه صحابه کرامو وینه پرته ده زما مسلمانانو نن قرآن دنیا کې تنې تنها دی نن یوازې دی د قرآن تپوس ولا څوک نشته آیین تپوس ولا خلک شته جج تپوس ولا خلک شته د وکیل تپوس ولا خلک شته د پیسو تپوس ولا خلک شته د پراپرټي او جایداد تپوس ولا خلک شته که دنیا کې د یو تپوس ولا څوک نشته هغه د قرآن تپوس ولا نشته زما مسلمانانو قرآن زما او ستا کتاب دی الله نازل کړی دی پاک پیغمبر باندې نازل کړی دی مونږ ستاسو به دا عزم کو انشاءالله ثم انشاءالله دا قرآن پاک په خپلې سینې سره لګو دا به ما سینې نه څوک نشي جدا کولی که زه قتلېږم قتل کړی شم که ما نه وچې اخیستلی کېږي واخیستلی شي که ما لاس ته هتکړی اچولی شي واده چولی شي که ما خپو ته بیړۍ اچولی شي واده چولی شي که زما سینې باندې ګلاه چلیږي واده چلیږي که ما نه خندان اخیستی شي واده اخیستلی شي خو دا عزم به کوم انشاءالله ثم انشاءالله مرګه ساته پورې دنیا یو قوت یو نظام یو تحریک یو میشن هم دا قرآن پاک زما د سینې نه نشي جدا کولی انشاءالله هر مسلمان به دا عزم کوي انشاءالله دا قرآن به سینې سره لګو اور مرګ ساته پورې چې کله اسرائیل سره ملاقات کیږي دا قرآن به زما سینې سره انشاءالله منسلک وي انشاءالله محترم سامعین مخکې خبره بوزو دا قرآن پاک په چا باندې نازل شوی ما تاسو پاک پیغمبر محمد صلی الله علیه و آله وسلم به نازل شوی دی پاک پیغمبر زما استاد عقیده ده پاک پیغمبر باندې 23 سال کې نجمن به قدر ضرورت به قدر سونه ضرورت نازل کیدو سفر کې نازل شوی حاضر کې نازل شوی پاک پیغمبر کور کې د قرآن نازلېږي جهاد کې د قرآن نازلېږي تبلیغي میدان کې د قرآن نازلېږي کفارو اعتراض کړي جواب قرآن کړي يهوديانو اعتراض کړي جواب قرآن ور کړي عیسایانو اعتراض کړي جواب قرآن ور کړي دی پاک پیغمبر چې پیدا شو امینا نه چاته پوسو کو پاک پیغمبر څنګه امینا ورته جواب کیو فرمایلو ما خپل ژوند کې ډیر مشومان کتلی پاک پیغمبر پشان مشوم من نه کتل پاک پیغمبر پیداویږي سنتي ضرورت نشته مخکې نه سنت ته پاک پیغمبر نور مشومان پیدا شي نوم کټ کولو ضرورت ته پاک پیغمبر پیدا شو نوم کټ کولو ضرورت نو نور مشومان پیدا شي وینو سره غندوي پاک پیغمبر پیدا شو وینو نه صفاو کله نور مشومان پیدا شي غیبه مونږه اتر لګو پاک پیغمبر پیدا شو تیار اتر لګیدلو خوشبو شو بیا دې کې چې کله ابو طالب تاسو سره لو ابو طالب چې پاک پیغمبرو کتل ورته جواب کیو فرمایلو ما ډیر لوی سفر
کړي پاک پیغمبر په شان شخصیت باندې کتل لک سات بعد عبدالمطلب راغلو غي چې وکړو چې ما د یمن شان مصر سفر کړی دی داسې مشوم خو ما نه دی کتل مونږه حلیمه سعدیه نه تاسو کو چې تر ته ویا پاک پیغمبر حسن څنګه یو غوي چې د مدینه منورې مکه مکرمه ما سفر کړی پاک پیغمبر په شان خوبصورت او ډیر حسین دومره خپل مشوم ما چرته نه دی کتل بیا مونږه تاسو کو پاک پیغمبر مې صاحب کرام ایمان راوړی دی مونږه حسن بن ثابت نه تاسو کو پاک پیغمبر حسن راته بیان کا غیر د اشعارو کې جواب راکو واجمل من کلم ترقت عيني واحسن من كلم تلد النساء خلقت مبرا من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء حسن بن ثابت وي پاک پیغمبر دومره خپل پیدا کړی شو گویا داسې پیدا کړی شو لکه څنګه مطالبه کړی و هر ابن پاکو ما د حضرت عائشہ نه تاسو کو کور کې د مور نه تاسو کو ای مؤمنین تر ته وای پاک پیغمبر څنګه وو غي حسن ته بیان کا غیر د جواب کې فرمایلو لنا شمس ولل افاق شمس یو نور ماده پر دی یو اسمان د پر دی و شمس خیر من شمس السماء زمان ور د اسمان د نور نه خولې دی بیا جواب مخکې دلیل په دې پیش کی فإن الشمس تطلع بعد فجر کند دنیا نور دی د سحر رخیږي فإن الشمس ما چې کم نور دی تطلع بعد العشاء دا د مسوتن پس رخیږي دا لا پرې دوا ما قران باندې نظر واچولو پاک پیغمبر د صفاتو په باره کې قران نه متاسو کو کاش زه په قران باندې پوي دی کاش مونږ په قران باندې پوي دی قران د هر خبره جواب کړی دی ما قران د تاسو کو پاک پیغمبر چهره بیان کا جواب کې رته فرمایلو والضحى تاسو مو کو زلف بیان کا جواب کې رته فرمایلو والليل اذا سجى ما نه تاسو کو پاک پیغمبر یتیمیره ته وخایا جواب کې رته فرمایلو علم یجدک یتیما فآوا ما نه تاسو کو پاک پیغمبر سینه مبارکه بیان کا جواب کې رته فرمایلو علم نشرح لك صدرك ما نه تاسو کو پاک پیغمبر ملاره ته وخایا جواب کې فرمایلو الذي انقض ظهرك ما نه تاسو کو پاک پیغمبر ذکر ته وخایا جواب کې رته فرمایلو ورفعنا لك ذکرك ما نه تاسو کو پاک پیغمبر رسالت ته بیان کا جواب کې فرمایلو یا ایها الرسول ما نه تاسو کو د پاک پیغمبر نبوت بیان کا جواب کې رته فرمایلو یا ایها النبي ما نه تاسو کو پاک پیغمبر صفات بیان کا جواب کې رته فرمایلو ان ارسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذن وسراجا منيرا ما نه تاسو کو پاک پیغمبر صفات رته پاک پیغمبر رته سترګي بیان کا جواب کې فرمایلو علم نجعل له عينين ما نه تاسو کو پاک پیغمبر جبه مبارک رته فرمای جواب کې فرمایلو لا تحرك به لسانك لتعجل به ما نه تاسو کو پاک پیغمبر شونډي مبارک رته وخره ولسان او شفتين سره رته جواب راکو ما نه تاسو کو پاک پیغمبر ختم نبوت رته بیان کا جواب کې فرمایلو مکان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ما نه تاسو کو پاک پیغمبر صدر مبارک رته وخایا جواب کې فرمایلو یا ایها المزمل ما نه تاسو کو د پاک پیغمبر رته کمبل وخایا جواب کې فرمایلو یا ایها المدثر ما نه تاسو کو پاک پیغمبر کپڑے مبارک رته وخایا جواب کې فرمایلو ثيابك فطهر ما نه تاسو کو پاک پیغمبر سیرت رته بیان کا جواب کې فرمایلو لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه ما نه تاسو کو پاک پیغمبر اخلاق رته وخایا جواب کې فرمایلو انك لعلى خلق عظيم ما نه تاسو کو د بدر میدان رته وخایا لقد نصركم الله ببدر وانتم اذله ما نه تاسو کو هنین میدان رته وخایا جواب کې فرمایلو لقد نصركم الله في مواطن كثير ويوم هنين ما د پاک پیغمبر کمی خبره تاسو کړي قران جواب راکړي دي د نتیجې ته ورسیدم کم سره قران مني دا پاک پیغمبر مني ایمان ساتي دا قران دفاع پاک پیغمبر دفاع دا پاک پیغمبر دفاع دا قران دفاع دا زما مسلمانانو تاسو کې به هر مسلمان د دې خبره عزم کوي زبر قران هم دفاع کوم پاک پیغمبر دفاع وکوم د ختم نبوت دفاع وکوم د دې چوکیدارانو صاحب کرامو دفاع کوم ما قران ته تاسو کو پاک پیغمبر عملګری رته وخایا جواب کې رته فرمایل محمد رسول الله والذین ما هو شدوا على الكفار رحماء بينهم تاسو کو نور صفات بیان کا او جواب کې رته فرمایل اولئک هم المفلحون بل صفات وخایا اولئک هم الراشدون بل صفات وخایا اولئک هم الصادقون بل صفات وخایا اولئک هم المؤمنون حقا بل صفات وخایا رضی الله عنهم ورضوا عنه دا د صحابه کرامو دفاع کول زما استاد مدري دا زما مسلمانانو ما هم تل ټیم پاتې دي دی وخت الله په دعاګانې قبلې جمعې په ورځ باندې الله رب العزت آدم علیه السلام توبه قبول کړی و مزګر نه مخام مسکی قبول کړی و تاسو کې به هر وسړی هر مسلمان د دې خبره عزم کوي الله سره به وعده کو مونږ به د قران دفاع کو د ختم نبوت دفاع وکړو ناموس صحابه د پر به جنگیږو ان شاء الله ثم ان شاء الله د مسجد او د مدرسې چوکیدار وکړو تبلیغ او جهاد دفاع وکړو ان شاء الله د دې لپاره ټول تیاری کنه تیار ان شاء الله کو کنه وکړو ان شاء الله مختصر خپل خبر ختمول غواړم زه دسمبر کې مکه مکرمه ته تللی وم عمره سفر باندې تللی وم چې کله مکه مکرمه ته ورسیدم بیا مې چې کله د خانه کعبه دروازې ته ځان ورسولو خانه کعبه په دروازې مې ګوتې کې خودلې الله سره مې دعوه وکړه یا الله زه پاکستان ته لاړ شم زه کم ځای کې وم د ستا پیغمبر دفاع وکړم د ختم نبوت دفاع وکړم ناموس صحابه د پر به جنګېږم د مسجد او د مدرسې چوکیدار وکړم د قرآن او د حدیث دفاع وکړم غینه پس مدینه منورې ته لاړم پاک پیغمبر په روضه مبارکه مې سلام عرض کړو غینه پس بار راغلم په لاسونو مې داسې هوا کې ونیولو تصوراتو کې پاک پیغمبر په لاسونو کې کېښودلو پاک پیغمبر سره مې دا وعده وکړه یا رسول الله نن پاکستان کې په ستا ناموس باندې حملې کېږي ستا په دې ملګرو حملې کېږي ستا په خوا کې عمر او ابوبکر هم محفوظ
محفوظ ندي ام المؤمنین عائشہ هم محفوظ نه ده یا رسول الله دا دیوبندی بچي تا سره د اعظم کوي تا په لاس باندې بیت کوي څومره پورې زما زندگی کې اخیری ساوي اخیری وینوي اخیری قطره د وینې موجوده وي زه به د ناموس صحابه لپاره جنګېږم ختم نبوت دفاع وکوم د ابوبکر دفاع وکوم د عمر دفاع وکوم عثمان اور علی اور د حسنین اور د معاویه او سفیان دفاع وکوم ان شاء الله دا اعظم دا بیت به خانه کعبه او د مدینې نه راوړی تاسو نه هم بیت اخیستل غواړم د رسول الله دفاع وکوم ان شاء الله ختم نبوت دپاره به جنګېږم ان شاء الله ناموس صحابه دفاع وکوم ان شاء الله د مسجد او د مدرسې چوکیدارا وکوم ستاسو اواز امریکا ته رسول غواړم د ختم نبوت دفاع وکوم ان شاء الله ستاسو اواز زه انګلینډ ته رسول غواړم ناموس صحابه دپاره به جنګېږم ان شاء الله زه ستا اواز هر صحابي دشمن ته رسول غواړم ناموس صحابه دپاره به جنګېږم ان شاء الله د ابوبکر دفاع وکوم ان شاء الله د عمر دفاع وکوم ان شاء الله ام المؤمنین خپل مور عائشہ صدیقہ دفاع وکوم ان شاء الله چاچا د اعظم کړي لسره اوچت کې الله تخپل اعظم خو خپل ځای باندې ودرېږي الله تعظم خو ټول ملګری ودرېږي الله تعظم خو میډیا ول ملګرو ته دا درخواست دی دا پښتون دا غیرتمن دا جرأتمن د علماء دیوبند بچي ریکارډ کې راواله د ختم نبوت دفاع وکوم ان شاء الله ناموس صحابه د پر به جنګېږم ان شاء الله د مسجد او د مدرسې چوکیدارا وکوم ان شاء الله جهاد اور تبلیغ ته وسوم ان شاء الله تبلیغی جماعت تشکیل مطالبه کی تبلیغی جماعت سره وسوم ان شاء الله جهاد ضرورت شو جهاد وکوم ان شاء الله پاکستان کې اسلامي نظام راوستلو لپاره سیاسي علما سره به ودرېږو شانه بشانه ان شاء الله ابوبکر دفاع وکوم ان شاء الله د ختم نبوت دفاع وکوم ان شاء الله ستاسو اواز دنیا کفر ته رسول غواړم د ختم نبوت دفاع وکوم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله यो शहर के पैगाम वर्कआउट गौरम फनाफिल्ला की तय बका का रास मुस्वर है जैसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता यो बस शहर के पैगाम वर्कआउट गौरम हम झुकते नहीं बिकते नहीं डरते नहीं हमारे साथ वो आए जो कफन उठाकर चले वो माले ने Al Doha Islamic Sound System Rabita number 0300 5949 296